دلته د یو معصوم هلک چې نن یې شپږمه ورځ ده مصور خان کاکړ چې هغه اغوا سوی دی سار اسکول لکلی د هغه بعده بیا کور ته نه دی راغلی د هغه مور او پلار پریشانه دي او پلار یې دا شپږمه ورځ ده چې پلار او پوره خاندان یې دلته ناست دي. زما نن څلورمه ورځ ده چې دلته راځم او دا حالات وینم ډېر سخت حالات یو هم نماینده دا ته تیار نه دی چې راشي د دوی د سترګو مقابله وکړي یا د دوی سره وویني. یو لا هم سړی دا ته تیار نه دی. دا مخامخ تا ته معلومیږي چې زموږ نمایندګان ایم پي ایز ایم این ایز چیرې ناست دي هغه ځای دی او دا عدالت دی او هلته شاته بیا دغه رقم د عدالت ځایونه دي. نو چې موږ دلته ناست یو موږ ته دلته څوک انصاف نه راکوي. نن شپږمه ورځ ده زموږ ته په شکر دا وویل چې کاروایي شروع ده نو پر دا باندې خو بیا بلکل موږ در دې لا باید چې سخت احتجاج کړی وای. نن خو یې کړ د څو سکولو طلبه راوتلي دي. زما خو دا خیال دی چې د هغه سره در دا سره ټول طلبه ټول بلوچستان راووسي در هغه ساعته دوی موږ ته دا هلک نه رایله او نه یې در هغه ساعته دوی سر خلاصوي. چې د دا واقعې بعد زه وایم چې دا یکړ زما مور او پلار نه د ټول مسلمانان او د په بلوچستان کې چې څو وسیږي یا په پاکستان کې چې څو وسیږي دا ټول طلبه چې سر راوځي زه خو وایم چې در هغه ساعته برته کور ته نه تللي د دې مور او پلار به در هغه ساعته غمجنه در هغه ساعته به ګرمجنه چې زما زوی یا زما لور به د سکول څخه برته راورسیږي که به نه راورسیږي. نو چې دا حالت بیا خو هر مور او پلار بیا په پریشاني کې دی چې یاره زما نن یا زما زوی یا لور تللی د سکول هیا برته به کور ته راسي که به نشي را. نو دا یو ډېره غټه کیسه ده دا د انسانیت کیسه ده او که نن موږ نه راووسو نن موږ د دوی سره یکجهتي اظهار نه کوو نو بیا ماته دا معلومیږي چې موږ ګس انسانان یو. دا خبره د زموږ نمایندګان اکثره تا اورېدلي چې موږ ته وایي چې تعلیم حاصل کړي. نو موږ سره کوم تعلیم حاصل کړو چې ته ماته سیفټي نشې راکوئ او بیا که مور پلار پر دا مجبوره شي چې ګسه دی د تعلیمي ادارې سره راوباسي نو بیا خو د دا بچي مستقبل چی او که نه راوباسي هم به ده ته به دی ماحول جوړ کړي چې په هغه کې تعلیم نشي حاصله کېدی. ولې یو سټوډنټ همیشه دا غواړي چې ده ته یو کلوز ماحول وي و ده ته یو دی ماحول مهیا وي چې په هغه کې دی زړه د خلاصه تعلیم حاصل کړي. نو که دا حال بیا خو یو سټوډنټ ټوب زه خو وایم په دا حالت کې په دا ماحول کې تعلیم ښه تعلیم نشي حاصل کولی. هغو کې اوس ډېره ویره پیدا سوې ده. دا دویمه درېیمه ده چې دا سټوډنټان به وختي راوتو د باندې به د سکول د باندې په یو دوکان کې به یو شی اخیستی د ځان دپاره به یو ریلیکسیشن دپاره به یو شی اخیستی. اوس په دا پوره ګلۍ کې یو کوچنی یم نیګره په سکول کې ننوتلي چې ګاډۍ راشي بیا دوی وروځي. نو در دې بالا ویره ګسته نه او اکثره خو ګس سکول نه راځي وایي موږ ته موږ مور پلار وایي چې بس سکول نه مه ځئ پر دې خطره تړلې ده. نو دا رقم خو تعلیم نشي حاصله کېدلی.